अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو په خیر راغلی زموږ ویلاګ ته. نن به موږ ځو د پاکستان نه ترکیې ته، نو پوره ویلاګ را سره وګورئ. ملګرو دوستانو شروعات می د خپل کور نه وکړو، بهر راته ملګری ولاړ دی، راځي هغې سره ملاومه. خدای نه مخکې دا خبره کوم چې زموږ به تګ د اسلام آباد ایرپورټ نه وي. ملګرو بهر راووتم، د خپلو خپلوانو سره د ملاوېدو نه بعد مې ورته ټاټه وکړه، بای بای مې ورته وکړه. د ملګري سره په ګاډي کې کېناستم او روان شو د اسلام آباد په طرف باندې. نو تاسو زموږ د کلي دغه پولي موړې تاسو کتلی شئ، شینکۍ دی الحمدلله. او راځي ملګرو د اسلام آباد څنګه حالات دي نو هغه هم تاسو موږ سره ګورئ. نو اوس موږ فاینلي راورسېدو اسلام آباد ته، او د دغه روډونه وګورئ، زموږ د کلي روډونه وګورئ، د ځمکې او اسمان فرق دی پکې. نو راځي ملګرو موږ به ځو اول فیصل مسجد، هلته کې به یو ویډیو میډیوم جوړو کړو، ځکه چې په لاره کې به خامخا راځي، هلته کې به لږ ایسار شو. او د هغې نه بعد به موږ ځو ډایرکټلی ایرپورټ طرف ته، هلته کې به د هغه ځای نه جاز ته خیجو، ترکیې ته به ځو. ټول مکمل ویلاګ به را سره تر پایه باندې ګورئ ملګرو دوستانو. نو دا تاسو ما سره کتلی شئ د اسلام آباد روډونه او دا فیصل مسجد چې راورسېدلو، نو تاسو را سره مخامخ په سکرین باندې کتلی شئ. نو دلته کې موږ یو څو ویډیوګانې وکړلې، هغه ویډیوګانې به زه ایډیټ کوم اپلوډ کوم بیا، نو هغه به هم را سره ګورئ. او اوس موږ ننوځو ایرپورټ ته. ملګرو دوستانو مخکې آرمي ولاړه، د دې سره چیک اپ وشولو او بیا مو ګاډی پارکینګ کړلو او ترې را روان شوم د جاز په طرف باندې. راځي ملګرو دلته کې تاسو کتلی شئ ډېره ګڼه ګونه او ډېر زیات خلک روان، تاسو را سره وګورئ. د هغې نه بعد مو ټیکټ جمع کړلو، ټیکټ کې لږ شانتې څه پرابلم راغلی، نو ملګرو ډېر زیات په عذاب کړم او ډېر زیات ټایم یې زما ضایع کړو. خو چې کله یې ما ته ټیکټ راکړو دومره زیات خوشحاله شوم، بس ما ویل چې فاینلي د خیره سره کار وشولو. نو د لږ ټایم نه بعد موږ راووتلو د جاز طرف ته. نو ملګرو موږ اوس روان شولو جاز طرف ته خیجو. نو انشاءالله د جاز مکمل ویډیو به درښایم د ننه طرف نه. نو تاسو به موږ سره هر څه ګورئ، تر پایه به را سره پاتې کېږي. نو جاز کې کېناستم، بیخي زیات تنګ وم، نو کله به مې بیګ سره لوبې کولې، کله به مې څه سره لوبې کولې. جاز روان شولو، تاسو یې را سره کتلی شئ ملګرو دوستانو. نو موږ فاینلي روان شولو، همداسې ناسم مزل مې وکړلو. نو دا به ما ته په کمنټ کې وایي چې دا سمندر د کوم ځای دی، یاره ما خو نه دی چېرته کتلی ورسېدې. یعنې داسې یو ملګری را سره نه و چې تپوس مې ترېنه کړی وی چې دا کوم ځای دی، یا مې ورسره ګپ شپ لګولې. ډېر ځان ته ناست وم. نو موږ راورسېدو الحمدلله د ترکیې ایرپورټ ته. نو تاسو را سره کتلی شئ لاندې صوفیا مسجد او کوم سمندر دی، کوم پوله وړېدلې، نو هغه هر څه تاسو موږ سره کتلی شئ په دا ویډیو کې. نو دومره زیات خوشحاله شوم چې کله دا ما هر څه وکتل او سکون ایله بس هله میلاو شولو چې کله زه راورسېدم دلته کې د خیره سره کوږ شوم او دلته را سره نور هم ښکلي پښتانه ملګري میلاو شول. نو بیا نور هم ډېر زیات خوشحاله شوم. الحمدلله فاینلي موږ راورسېدو ترکیې استنبول ته. د هغې نه بعد به موږ خپلې کمرې ته ځو. ملګري نه مې ګاډي راواخیست، ولیم زه ګاډی چلوم د ترکیې په دغه ښارونو کې، تا ما ته ویډیوګانې وکړه، کلیپونه رانه جوړ کړه. او ملګرو د دې نه بعد به بیا موږ ځو استنبول صوفیا مسجد طرف ته. الحمدلله فاینلي خپلې کمرې ته راغلو. ملګرو راته د چایو بندوبست هم کړی و، نو چای مې ورته اول وڅښلې چې ډېر زیات خوند یې وکړلو. وروره څنګه زما په لیدو خوشحاله شوې و که نه؟ It's amazing. The architecture is incredible, right? So happy to be here. ملګرو دوستانو دا زموږ پست ویلاګ و، تر دغه ځای پورې و. نو تاسو به هم ترې خوندونه او مزې اخیستي، راته په کمنټ کې ووایئ ویډیو څنګه وه. او راتلونکي ویډیو کې درته دغه رقم ویلاګ راوړم، که د ترکیې د اداکارانو معلومات درکړم. یو خوندور کمنټس وکړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. په بله ویډیو کې به میلاویږي. په لوی الله مو سپارم.